د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ د وخت مو په خیر. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د وږي د سنبلې د میاشتې اومه د 2023 میلادي کال د اګست د میاشتې 28 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د شمال د ډبرو سکرو په قانون کې 40,000 کسان په کار بوخت دي. بلخ کې د 15,000 ډالر په لګښت د جراحي سالیریش بستریز روغتون بیا ورغول شو. په تهران کې د اسلامي امارات پوځي اتشي په رسمي ډول دنده پیل کړه. او حماس د فلسطیني مجاهدینو د لیکو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې. وسم بشپړ خبرونه. د شمال د ډبرو سکرو قانونو کې 40,000 کسان په کار بوخت دي. بغلان کې د شمال د ډبرو سکرو دولتي شرکت مسؤلین وایي چې په ټول شمالي ولایتونو کې د ډبرو سکرو 1,023 قانون شتون لري چې له ډلې 3 دولتي قانون په فني ډول د شمال د ډبرو سکرو د تصدیق لوري استخراجيږي. د شمال د ډبرو سکرو د دولتي شرکت رئیس مولوي عبید الله حامد باختر شانس ته ویل په شمال کې د 1,023 د ډبرو سکرو له قانون څخه 3 د شمال د ډبرو سکرو تصدیق لوري په فني او تخنیکی ډول استخراجيږي. حامد زیاته کړه چې د شمالي ولایتونو په ټولو قانونو کې 40,000 کسان په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي او په عادي ډول استخراج چاري ترسره کوي. بلخ کې د 15,000 ډالر په لګښت د جراحي سالیریش بستریز روغتون بیا ورغول شو. د عامه روغتیا وزارت مالی ادارې معین مولوي محمد اسحاق صاحبزاده بلخ ولایت د خپل سفر په ترڅ په مزار شریف ښار کې د سوځیدنې جراحي سالیریش بستریز روغتون بیا پرانیسته وکړه. د یاد روغتیايي مرکز د پرانیستو په مراسمو کې د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري چارو معین مولوي محمد اسحاق صاحبزاده وویل چې د سوځیدنې او جراحي اړوند برخه خلکو یو مهمه اړتیا وبلله چې دغه روغتون د سوځیدنې جراحي سالیریش بسترونو وړتیا لري خو کولی شي چې په یو وخت کې 15 ناروغان د روغتیايي خدمات وړاندې کړي. ورته وخت د یاد ولایت د عامه روغتیا رئیس رحمت الله منصور د غونډې ګډونوال ته وویل چې د یاد روغتیايي مرکز د هیواد د شمال او شمال ختیځ زون په کچه د عامه روغتیا وزارت له لوري د 15,000 امریکایي ډالر په لګښت بیا رغول شوی دی. په تهران کې د اسلامي امارات پوځي اتشي په رسمي ډول دنده پیل کړه. په تهران کې د اسلامي امارات پوځي اتشي په رسمي ډول دنده پیل کړه. د ملي دفاع وزارت د ایران په پلازمینه تهران کې د اسلامي امارات د پوځي اتشي د معرفي کولو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ملي دفاع وزارت مشرتابه د لزوم دید پر بنسټ محمد شفیق په تهران کې د افغانستان د پوځي اتشي په توګه په رسمي ډول معرفي او په کار پیل وکړ. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې د ملي دفاع وزارت په ایران کې د پوځي اتشي تعیین کول د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بولي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارات مرستیال ویان په خپل وروستي څرګندونو کې ویلي
چې افغان حکومت په وروستیو کې له بېلابېلو هېوادونو سره دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. او حماس د فلسطیني مجاهدینو د لیکو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې. د فلسطیني حماس غورځنګ پرون سه شنبې سهار وختي په لویدیځه غاړه او نور اشغالي سیمو کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې له سیونیستي رژیم سره د مبارزې لپاره راټول شي. حماس دغه غوښتنه قاهره کې د اوربند د خبرو تر پایله کېدو وروسته کړې. یاد غورځنګ د خبرو ناکامېدو پړه پر امریکایي او اسرائیلي اچولې او یو سلاکار ویلي چې د قاهرې د خبرو ناکامېدو لوی لامل نتنیاهو دی او نه غواړي اوربند ټینګ شي. ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ ویلي چې قاهره کې د خبرو دوام هڅه کوي او د حزب الله ډلې بریدونه پر دغو خبرو سیوری نه غوړوي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی علامل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.